د سلام نه پس بیا نه ده تاسو ګوره د 1947 د قائداعظم د وخت نه لږ سوچ وکړئ چې ګوره دا ټول الکې کم ځای ته ورسېدي او د ما د علاقه همغه پیل پاتې ده نو دا د څه د وجې نه پاتې ده دا د دې د وجې نه پاتې ده چې د ما په دې کلي کې نشه ډېره زیاته ده ما نه ګیر چاپېره پاټه ده ایجنسۍ دي هغه ټول غلط چیزونه په ما راځي او وروره مهم خراب کوله خلک یې ټول خراب کړي دي نو د ما دې متنو ته حکومت ته او وروره زما ورته په دوړاسي باندې سلام ده چې وروره هغه سړي له دې ووټ ورکړي چې کمې حقداري او کم کارونه کوي پاتې شوه وروره د ملک شیر محمد چې کم ده زوی هغه نواسې چې کم ده وروره ذوالفقار صاحب دغه بیاره ما تاسو ته خواسته ټولو متنو ته سوال او پرهیز مې ده درته چې د خدای لپاره به دا ووټ تاسو دې پاړي وروره ذوالفقار صاحب له ورکوئ وایي د محمود ملک زوی ذوالفقار صاحب ګوره معمولي سړی نه ده انډیواله له خپله سوچ وکړئ چې ټول افسران دي څوک وکیلان دي څوک ججان دي او ګوره 50-100 جیره به ځمکه خو هم لري نو که داسې سړی ګوره ووټ ته ودري نو دا یې حقدار ده او د دې نه پاتې شول ګوره دا لاندې خلک نو د لاندې خلکو ته د ما دا جولای ده چې تاسو خو د ما دا ټولې خزانې تشې کړي د حکومت هم او د ما د متنوم نو خدای ته وګوره دا خزانې به داسې سړي ته پرېږدی چېرې د کوم کارونه کوي د تا کوي د ما کوي د بل کوي نو بس په دغه د مو خوشحال یو د تاسو متنو ته مې سلام ده او ټول پاکستان ته مې سلام ده السلام علیکم